وی سر په ځمکه باندې کېږده چې په راس پوی د اسمان شي. سر په ځمکه باندې کېږده، عجزي کوه، فکر یې کوه چې په راس پوی د اسمان شي، چې د الله پاک د رازونو نه خبر شي. رحمان بابا وایي ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم، او کلوی غواړي د خاورو په مقام شي. او غني خان وایي چې ادم خاورو کې کښېني څه زرغون کړي، منجیله چې په دولت شي نو ښامار شي. او وایي سترګې ستورو ته کړه پورته چې په شان پوی د جهان شي. سترګې ستورو ته کړه پورته، ستورو ته بر وګوره، اسمان ته وګوره، سوچ وکړه، فکر وکړه. امام غزالي وایي سوچ او فکر یو پلسته عبادت دی. او پښتانه وایي چې ځان دې وپېژنده نو جهان دې وپېژنده. نو وایي لږ سر ښکته په ژړا کا چې مزه د خندا واخلې، چې د خندا د خوند خبر شي. د سړي چې کله تکلیف راشي که نه، او په دغه ټایم کې بیا څه وخت پس په ده خوشحالي راشي، هغه خوشحالي بل شانې بیا. او بل ځای وایي چې د دنیا نه ځان راغونډ کړه چې مزه د دنیا واخلې. چې د دنیا نه ځان راغونډ کړه، د حرص او د لالچ او د هوس د دې نه ځان راقبو کړه، چې مزه د دنیا واخلې. او د چیلې په کوټګۍ کې، د چیلې په کوټګۍ کې یو پیاله د شراب واخله، ابتلا په ځان تکلیف تیر کا، ځان لشه لږ. نو د چیلې په کوټګۍ کې یو پیاله د شراب واخله او د شراب عشق نه یو ګوټ وکړه. وایي خوله دې وچه په روجه که، اول په ځان تکلیف تیر کا. خوله دې وچه په روجه که، نو بیا مزه د کباب واخله. ستاسو خیال دی د روژه ماتي دا ټایم دا وخت داسې وي چې هر څه سړي ته ډېره زیاته مزه ورکوي. د دې وجه دا ده. او غني خان مخکې وایي چې لیونی زما په شان شه، هر څه قربان کړه، هر څه قربان کړه په الله پاک، بغیر د څه جزا نه چې ماله به دا راکړي ماله به دا راکړي. ما ته هورې غلمان مسنډوه بس دی، په والله که بې له تا مې په چا کار شي. بیا وایي چې په راز د خدای پوه شي چې ځان وپېژنې. او وایي چې سر او زړه دې د ماشوم که. واه واه، ولې وایي چې سر او زړه دې د ماشوم که؟ په ماشوم کې هیڅ نشته، په ماشوم کې دوکه نشته، په ماشوم کې فریب نشته، په ماشوم کې حرص نشته، په ماشوم کې لالچ نشته، نو په دې کې نوراني خاصیتونه ډېر زیات دي. نو دی وایي چې سر او زړه دې د ماشوم که، دواړه د ماشوم که، دوکه نشته، فریب نشته. سر او زړه دې د ماشوم که، لیونی چې سړی شي چې د سړیتوب پته درته ولګي چې سړیتوب څه ته وایي. دغه سړیتوب دی.